د غنی حکومت والی سقوط شوی. په دوهمه برخه کې تاسو د غنی د ورور او امرالله صالح په اړه ځینې خبرې واورېدې، خو دلته یو شمېر مسایل ګونګ پاتې شول چې زه یې اوس تاسو سره شریکوم. خو که چیرې مو اول او دویمه برخه نه وي لیدلي، د دې ویډیو له لیدلو وروسته زموږ د یوټیوب پخوانیو ویډیوګانو کې وګورئ، تر څو ستاسو په ذهن کې چې د غنی د حکومت سقوط او تېښتې په اړه کوم سوالونه دي هغه حل شي. کله چې اشرف غنی غوښتل د دفاع وزارت ته لاړ شي، خو هلته د دفاع وزارت وزیر بسم الله محمدي په وزارت کې نه و او لوی درستیز هم له امریکایانو سره ناسته لرله، نو اشرف غنی ملي دفاع وزارت ته نسی. دلته چې څو ټکي ډېر ګونګ او د پوښتنې وړ دي هغه دا دي چې د کابینې نیمایي غړي ولې په کابل کې موجود نه وو او ولې اشرف غنی د کابینې د رئیس او ولسمشر په توګه ترې خبر نه وو. آیا دا نشتون او د نیمایي کابینې تېښته د کابل د پلان شوي سقوط په هکله د دوی د معلوماتو د لرلو ښودنه نه کوي؟ که د کابینې نیمایي غړي د کابل له سقوطه خبر وو چې له سقوطه مخکې ووځي، نو لارګه د اشرف غني وتل ناڅاپي نشي کېدی. هغه باید د خپلو وزیرانو مخکې د کابل له سقوطه خبر وای او د خپلې تېښتې او وتلو لپاره یې څو ورځې وخت لرلی او پلانونه یې کړی وای. دوهم دا کله چې دفاع وزیر په وزارت کې نه و، ولې اشرف غني هغه او آن د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس ورونه غوښتل چې په وزارت کې د خپل نظر وړ ناسته ترسره کړي؟ کله چې لوی درستیز جنرال علیزی له امریکایانو سره ناسته لرله، ولې هغه د راپور ورکولو لپاره احضار نه کړ؟ دریم دا کله چې اشرف غني د امنیتي او پوځي بنسټونو او مسؤلینو او د وسلوال پوځ له قومندانانو سره له تماس او اړیکې پرته لارګه بهر شو او په 4 پوځي ټورلکو سره ازبکستان ته لاړو. آیا د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د پوځ لوی درستیز او د هوایي ځواک قومندان غوښتل چې اشرف غني ووژني چې د هغوی له خبرولو پرته وتښتېده؟ په داسې حال کې چې اشرف غني په دې دا چې طالبان د هغه له وتلو وروسته ارګ ته داخل شول او د نوموړي د نیولو لپاره کوټه په کوټه وګرځېدل، له وړاندې دغې پوښتنې ته منفي ځواب ورکوي. نو ولې هغوی چې د حکومت د پوځ او امنیتي بنسټونو مسؤلین وو او د ولسمشر د ملاقات مسؤلیت یې درلود، د هغه پر خلاف دا د دسیسې د ادعا په هکله خبرې وکړي؟ څلورم دا چې آیا د دغو پوځي او امنیتي بنسټونو مسؤلین د اشرف غني د نیولو او وژلو لپاره د اشرف غني د ادعا پر بنسټ دسیسه کې شریک وو چې د هغه له خبرولو پرته له کابله وتښتېده؟ که دغې پوښتنې ته ځواب مثبت وي، الف ولې غني د خپلې تېښتې په اړه معلوماتو ورکولو کې د دسیسه کوونکو نوم نه دی اخیستی او روښانه یې په دې اړه خبرې ونه کړلې؟ ب که امنیتي او نظامي مسؤلینو د غني پر خلاف دسیسه کې لاس درلود، هغه څه ډول د پوځ په 4 الوتکو کې په خوندي توګه او د دغو پوځي مسؤلینو په تېره بیا دفاع وزیر لوی درستیز او د هوایي ځواک د قومندانانو له مزاحمت پرته ازبکستان ته لاړه؟ پنځم دا چې که دغو پوښتنو ته سم او په دلایلو ولاړ ځواب نه وي، آیا دا احتمال نه زیاتېږي چې اشرف غني په ناڅاپي توګه نه بلکې په پلان شوي بڼه له کابله وتلی او په لوی لاس یې دولت سقوط کړ او یا لږ تر لږه د خپلو لافو یې هم دفاع ونه کړه؟ د تېښتې په ورځ له امریکایي قومندانانو سره د علیزي ناسته د څه لپاره وه؟ هغه راوي چې اشتي صوب ورځپاڼې ته یې د اشرف غني د تېښتې په اړه خبرې کړي، له امریکایانو سره یې د جنرال علیزي ناستې ته اشاره کړې ده، خو د دې ناستې په اړه معلومات نه ورکوي چې د څه لپاره وه. آیا غني د پوځ د عالي سرقومندان په توګه له خپل لوی درستیز څخه د دې ناستې په هکله ریپورټ وغوښت؟ جنرال علیزي د یکشنبې په ورځ د زمري په 24مه نیټه له غرمې مخکې په 10 بجو په کابل کې د امریکایي ځواکونو له قومندانانو سره بیړنۍ ناسته لرله. هغه د ناستې په پای کې د واتس اپ له لارې د کابل ښار او شاوخوا سیمو د وسلوالو ځواکونو قومندانانو ته دا حکم اعلان کړ: ټولو ګروپونو ته سلام. همدا شیبه له سلاکارانو سره زموږ ناسته پای ته ورسېده. د امریکا د ډیلټا فورس ډله راغلې او دلته ده. عمومي قومندان یې راغلی. اپچي الوتکې پر کابل الوتنې کوي. هر چیرته چې هدف لري په بیړه یې په ګروپ کې په ګوته کړئ. دوهمه خبره دا چې د بي 250 الوتکې هم د کابل په شاوخوا کې فعالې دي چې کوم خوځښت وویني بمباري پرې کوي. دریم دا چې جیټ الوتکې هم پرېمانه دي. F14 F13 او نورې ډول ډول الوتکې. یوازې تاسو زر همغږۍ وکړئ او هر ځای چې شکمن دی کوردینات یې ورکړئ. د اوس لپاره لومړیتوب بګرام سرخي پوله د کابل سویل او وردګو ولایت دی. د کابل په همدې 4 لوریو کې هر ځای چې هدف لري زر یې همکار ټیم ته په ډاګه کړئ. ډېر چټ او اجراعات کیږي.
د پوځ د لوی درستیز له پیغام او حکم جوتیږي چې امریکایانو د یکشنبې په ورځ له غرمې مخکې تصمیم درلود چې پر هغو طالبانو بمباري وکړي چې غوښتل یې کابل ته داخل شي، خو دا تصمیم عملي نشو او بمباري ونه شوه. د دولت امنیتي او دفاعي ځواکونه د یکشنبې په سهار د زمري په 24مه نیټه د طالبانو له راتلو مخکې ډېرې امنیتي حوزې او د کابل په سویل لویدیځ او ختیځ کې ډېرې دولتي ودانۍ پرېښودلې او د طالبانو د راتلو لپاره هیڅ خنډ پاتې نه شو. خو له امریکایي قومندانانو سره د لوی درستیز د ناستې په اړه د پوښتنې وړ ټکي دا دي چې که اشرف غني د دې ناستې او د هغې د پریکړې په هکله هیڅ خبر نه و، څرنګه بیا په 3 یا 4 چورلکو کې د امریکایانو له خبرولو پرته چې د کابل او افغانستان پر ټوله فضا واکمن و الوتنه وکړه او ازبکستان ته لاړه. آیا امریکایانو له لوی درستیز دفاع وزیر او د هوایي ځواکونو له قومندانه پوښتنه ونه کړه چې ولې چورلکه الوتنه وکړه؟ چیرته ځي او څوک پکې دي؟ دغو پوښتنو ته باید سم او قانع کوونکي ځوابونه ورکړل شي. د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي، لوی درستیز هیبت الله علیزی او د هوایي ځواک قومندان جنرال فهیم رامین تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. روښانه خبره ده چې د اشرف غني او د هغه د ملګرو لیږدونکو چورلکو د امریکایانو له اجازې پرته د الوت امکان نه درلود. د اشرف غني د تېښتې د پردې تر شا 2 ټکي دي. د اشرف غني د تېښتې په اړه ډېر پوښتنو ته د سم او روښانه ځواب نشتوالي دا احتمال پیاوړی کوي چې تېښته یې ناڅاپي او دسیسه نه وه چې هغه مطرح کړه، بلکې دا یو قصدي او له مخکې پلان شوې تېښته وه. په دې صورت کې څه احتمال د دې تېښتې لامل کیدی شي؟ تر اوسه په دې اړه روښانه او مستند ځواب نه دی ورکړل شوی، خو په دې ځای کې 2 احتمالونو ته اشاره کیږي. دا چې څه دي او همدارنګه غني څنګه غوښتل له امریکا غچ واخلي، دا مهمه موضوع در سره په 4مه برخه کې شریکوم. بیا هم یادونه کوم چې د غني تېښتې یا تګ په اړه معلومات په اول او 2مه برخه کې هم شته چې زموږ په یوټیوب کې لیدلی شئ. د دې برخې په اړه که کوم نظر لرئ نو په کومنټ کې شریکولی شئ. راتلونکي برخه هم در سره زر شریکوم. تر هغه ښه وخت ولرئ.